د طالبانو دفاع وزیر زمری ملا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان له لوري شوي برید په ځواب کې سخت غبرګون ښودلی او مقابل لوري ته یې سخته ماته ورکړې ده. نوموړی ټینګار کړی چې د افغانستان پر خاوره هر ډول برید ته به کلک ځواب ورکول کیږي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پاکستان له لوري د شوي برید په ځواب کې سخت غبرګون ښودلی او مقابل لوري ته یې سخته ماته ورکړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان پر خاوره هر ډول برید ته به کلک ځواب ورکول کیږي. د طالبانو د چارواکو په وینا د پاکستان لخوا په سرحدي سیمه کې هوایي برید ترسره شوی و، خو افغان ځواکونو چټک ځواب ورکړ او مقابل لوري پوځي تحرکات یې په نښه کړل. د دوی په ادعا کې راغلی چې د پاکستان یوه پوځي چورلکه ویشتل شوي او 15 پوستې مو ترې نیولې دي. په پوستو کې 6 کسان ټول وژل شوي. اوس مهال د طالبانو لاس ته د پاکستان ګڼ شمېر غنیمت لاسته ورغلی. بل لور ته د پاکستان حکومت تر اوسه د چورلکې د ویشتل کېدو په اړه رسمي تایید نه دی کړی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د سرحدي امنیت په اړه خپل اقدامات د ملي دفاع برخه بولي. کارپوهان وایي که د دواړو لورو ترمنځ روان تاوتریخوالی دوام وکړي نو د سیمې امنیت وضعیت به لا پسې پیچلی شي. تر دې دمه پیښې د تلفاتو زیانونو په اړه کره او خپلواکې سرچینې معلومات نه دي خپاره کړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.